نوم یې و ډاکټر غني او د پردې تر شا د ارګ د ملا لنډي په نامه باندې یو لنډی انسان و او ټول قدرت او هر څه یې انحصار کړي وو. نه یې د مشر اورېده، نه یې د کشر اورېده، نه یې د نر اورېده، نه یې د ښځه اورېده او جاهلانه روان ځکه و چې ده سره یو پلان د جاسوسۍ او د غلامۍ و. فراشودي راغلی ټامی و. حالات دیجی ته راورسول چې مکمل نظام فاسد که ولس واټن واخیسته او په هر ځای کې د ورځې په سلګونو وژنې، تباهۍ او بربادۍ او ډاکټر غني خدای دې غرق و تباه و برباد کړه. ساز غني، آهنگ غني، بنگ غني، لونگ غني. وطن فروش وي، خائن وي، په دې نظام کې به قدر لري چې څوک سرې سترګې لري هغه په ولسمشر غني ته قدر لري. فن غني، فنکار غني، هار غني، خاکسار غني. زه پښیمان یم، نادم یم، غلطي رانه شوې، ساه رانه شوې، بد مې کړي او جک مې وهلي، پوه نه شوم وروره. روانشناس نه یم، سایکولوجیست نه یم، بس ما وی چې دا سړی عاشق ده، مخلص ده، وفادار ده، دا سړی امان الله خان ده، دا سړی داود خان ده، دا سړی به دا وطن راپورته کوي. دې سړي په تورخم معامله وکړه، دې سړي وروره موږ ته د دروغ وروره هوایي دهلیزونه، د دروغ زمیني دهلیزونه ټول غزل غني، باغ غني.